د مسلمان علماو نړیوالې ټولنې پر افغانستان د پاکستان وروستی برید هلاکوونکی بللی دی او دا یې په ډیرو سختو ټکو باندې غندلی دی. دا له یو نړیوال اسلامي او مذهبي ادرسه پر افغانستان د تیري څخه راوروسته یوه داسې اعلامیه او یو داسې خبر چې د پاکستان لپاره خورا شرمونکی دی او د پاکستان وروستی ترهګریز برید ترې په ډاګه کیږي چې دا په څومره لویه کچه باندې په مسلمانانو او بیا د روژې مبارکې میاشتې کې پر معتادینو باندې د یو داسې برید و چې هیڅ ډول جبرانېدونکی نه دی. د بی بي سي د وروستي ریپورټ په حواله باندې چې سید عبدالله نظامي پرې خواري کړې ده، په دې کې راغلي دي چې د مسلمانو علماو نړیواله ټولنه چې مرکز یې په قطر کې دی، دوی په 50 هیوادونو کې 100,000 علما لري یا 100,000 غړي لري او لومړي ځل باندې د یو برید په توګه باندې د یو برید ته هغوی په دومره لوړه کچه باندې او په دومره سختو ټکو باندې غبرګون ښیي. هغوی لیکلي دي چې دا تیره کوونکی عمل زموږ په سپېڅلي دین کې له سختو حرامو او هلاکوونکو ګناهونو څخه شمیرل کیږي. له همدې امله موږ له پاکستاني حکومت او د پاکستان له پوځي مشرتابه غواړو چې د دیني، اخلاقي او انساني مسؤلیت او د ګاونډیتوب د حقونو پر اړه کې له داسې کړنو ډډه وکړي. لومړی ځل دی چې د بي بي سي په خبره باندې چې لومړی ځل دی چې یا بیخي کم ساره دی چې له یو اسلامي او مذهبي ادرسه چې هغه د ټولې دنیا په کچه باندې د علماو یوه نړیواله ټولنه ده چې مرکز یې په قطر کې دی، هغه پر یوه هیواد باندې یو برید لپاره دغه ډول توند غبرګون ښکاره کوي. له دې در معلومیږي چې پاکستان په وروستي ترهګریز برید کې چې په افغانستان کې ترسره کړ، داسې یو بشري جنایت ترسره کړ چې په ټوله دنیا کې ممکن ساری ونه لیدل شي. په یوه شپه په یوه شیبه زرګونه کسان مړه او ټپیان شول. بسم الله الرحمن الرحیم. پاکستان وایي چې په کوچني اختر کې په افغانستان باندې بمباري نه کوو. دا د خبرو سره ټکه مې د تلو نیوز پر صفحه باندې ولیده. یعنی له دې ښکاري چې پاکستان بریدونو ته د پای ټکی نه دی ایښی. پاکستان بریدونه کوي او نیت هم دی او دا نیت ډیر لوی دی او دا دوامداره نیت دی. تر دې مهمه خبر دا ده چې یعنی موږ دومره مظلومه خلک شولو چې اوس به پاکستان موږ ته ټاکي څه وخت در باندې بمباري وکړو، څه وخت بمباري در باندې ونه کړو. موږ خو توریالیان یو، بریالیان یو، نامداره خلک یو، جنګیالي خلک یو، دا یو هغه یو، کنه دا دومره لوی لوی تاریخونه، دا دومره خبرې. دوه خبرې دي، یا خو دا ټول دروغ دي، هیڅ هم نسته، او که رښتیا وي نو بیا پاکستان غوندې یو هیواد چې ټول 80 کاله عمر نه ده، دوی موږ ته ټاکي. یعنې دوی د اختر په احترام باندې په افغانستان باندې بریدونه نه کوي او په ډېر ښکاره ډول دا خبرې کوي. دومره ښکاره یې کوي چې ټوله سوشل میډیا یې اخلي، ټوله میډیا یې اخلي، خپره یې دا خبرې. مګر زموږ مشرانو ته راسئ چې دوی څه وایي. غیر د وزیر صاحب د دفاع نه یو مشر هغه ډول تیزې خبرې ونه کړلې لکه څنګه چې پاکستاني مشران کوي، لکه څنګه چې پاکستانی دفاع وزیر کوي، لکه اطلاعات وزیر کوي، لکه د دوی ولسمشر کوي، لکه شهباز شریف یې کوي و امثالهم ټول. حتی د دوی خبریالان چې په کوم جرات خبرې کوي سړی ورته حیرانېږي. مګر زموږ مشران شمېر مشران راغلل، د ورورۍ پیشنهادونه یې ورته وکړل، د جنګ جذبه نه لرو دوی سره، باید دا مو ورور ده او باید احتیاط نه کار واخلو. اخوا ولسونو باندې غږ کوسې دوی منع کړي. یعنی هلته ولسونه خو ته په دې خپله پوهېږې چې دا ولسونه هلته څومره بېچاره مظلوم خلک دي. ولسونه خو دوی ټول برمته کړي دي در نه. ته کوم ولس باندې غږ؟ پنجابی خو در باندې بمبار کوي، ولیدې وژنې دي، او پښتون خو دې برمته سوی ولس دی هلته، هغه باندې خپله ظلمونه روان دي. نو ته دا غږ په چا کوې؟ دا ورورولي پیشنهادونه چاته کوي؟ دومره پسې خبرې نسته. که څوک دا خبره کوي چې نه والا دا سیاست ده، زه هم دغه ډول خبرونه نو بیا نه خبرې صحیح دي. پرېږدی همغه وزیر د دفاع دې وغږېږي، حد اقل هغه روحیه خو به سړی واخلي، حد اقل هغه خپل هغه غرور خو به ځان سړی وساتي که نه. بیا دومره پسې خبرې سړی نه بیخي هغه غرور له منځه وړي چې والا هغه خپل افغانیت باندې سړی شکمن شي چې دا څه کیسه روانه ده. نو هیله مې همدا ده چې افغانستان اوسنی حکومت مسؤل دی چې باید د هر څه لپاره تدابیر ونیسي او د دغه ړندویو بمباریو مخنیوی چې په هر ډول کیږي، په هر طریقه کیږي، باید ونیسي. نور بېګناه افغانان ونه وژل سي، عام ولس باندې بریدونه ونه سي، عامه تاسیساتو باندې بریدونه ونه سي،
او دا نړیوالو ته هم وښي. نړیواله دروازې مو په زوره بندې کړي دي. پرېږدئ چې خلاصې کړئ، تعامل وکړئ د خلکو سره، د دنیا سره چې روابط مو چې خلک مو غږ واوري. دروازې مو په ځان بندې کړي دي. دا خلک خو خود درته وایي، ځکه غږ بیا څوک نه اوري. درته وایي دغه په اختر کې د باندې بمباري نه کومه، یعنې دا تا د اختر په احترام تا ته وخت درکړی دغه 3 ورځې، څلورمه ورځ الله پاک درته خیر کړي. کابل کې ډله ییزه جنازه هغه چې د پاکستاني پوځي رژیم په وروستي بمبار کې شهیدان شو. په دې کې زیاتره هغه دغسې کسان دي چې هغوی نه د هغوی کورنۍ پیژندل کېږي او نه کورنۍ خپل خواږه ګلالي بچیان پیژني. نو د چا لاس دی، د چا خپه ده، د چا بدن دی، د چا سر دی، د چا فقط ګوتې دي، د چا خپې دي، یوه ټوکړه راټوله شوې ده په دې تابوتونو کې ایښودل شوي دي چې تر څو د هغوی ډله ییزه جنازه وکړي. د عامې روغتیا وزارت ویان دغه ویډیو پر فیسبوک خپره کړې ده او ورسره دا ویلي هم کړي دي. په ډېرې اندازې پورې هغه شهیدان دي چې هغوی طبیعتي هغه مراحل ترسره شوي دي، خو یا نور ځینې د وجود هغه نیم غړي سته نیم نسته. دا یعنې یو دوه نه دي، دا ستاسې ګورې داسې دا مظلوم افغانان دي چې پوځي رژیم داسې په وحشیانه شکل سره په شهادت باندې رسولي دي. دا نور هم داسې لسګونه موټر شاته را روان دي، امبولانسونه په قطار باندې ولاړ دي او روان دي. پاک پروردګار دې رحم وکړه. د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په روانه ترینګلتیا کې تازه خبر دا دی چې د پاکستان د اطلاعاتو وزارت نه خبر خپور شو چې دوی د نن ورځې نه تر 24 تاریخ پورې اوربند کوي. او عین حال کې بیا د طالبانو حکومت هم اعلان کړی دی چې دوی د قطر او سعودي عربستان او د ځینو هیوادونو په ملګرتوب باندې اوربند ته غاړه کېښوده او تر 24 تاریخ پورې به اوربند وي. د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی ګلبدین نایب وایي پاکستان په وروستي ترهګریز برید کې ټول عام وګړي او خصوصا هغه کسان چې هغوی روږ دي وو، نشهیي توکو اخته وو، هغوی د درملنې لپاره د روغتون ته راغلي وو او کورنۍ ورته په تمه وي، ټول یې هماغه کسان شهیدان کړي دي. ګلبدین نایب واورئ. هسپتال موږ خپله شهیدان یو، ځکه زه حشمت او سیو صاحب او رئیس احمد ځای هغه وخت کې موږ ورغلي وو، سیو صاحب موږ ته ویلي ول، بیا موږ لاړو. نو دې هسپتال دې شفاخانې موږ خپله یعنې شهیدان یو. یعنې که خلک ووایي چې دا بل یو هغه و پکې، خو هسې هېڅ هم نه و. نو دا ټول هغه بېچارهګان وو چې خلک خپل کورنۍ غړي ورته په سترګې په لار ول چې دوی په دلته رغېږي او بېرته په خپل ژوند چارې مخ ته وړي. نو بدبختانه ورته ووایو، نو باید دا غږ هر سړی واوري او کومې خبرې چې کېږي دا بې بنیاد دي. نو موږ خپله دې شهیدان دلته چې راغلي یو، په دې نه یو راغلي چې موږ خلکو ته دا وښیو چې موږ څه بل مقصد ده، خو موږ مقصد دی خپل د ولس ملاتړ او داسې پېښې چې کومې کېږي باید یې مخنیوی وسي. او دا نه په یو مذهب کې هم نسته بلکې په انسانیت کې هم نسته. نو موږ خپله د هسپتال او د خلکو شهیدان موږ خپله